بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مونږه په ورډ پروګرام کې په انزرټ مینو کې په بخښنې سره په انزرټ ټیب کې په ځینو اپشنو باندې کار وکړو چې د هغې جملې څخه پیکچر او ټیبل او همداسې نورو مباحثو باندې یا کمانډو باندې کار وکړو. نو نن راځو انلاین پیکچر ته چې انلاین پیکچر او شیپ یا هم سمارټ آرټ او چارټ باندې خبرې کوو. انلاین پیکچر څخه هدف دا ده تاسو له نوم څخه کتای شئ چې انلاین مطلب دا چې نیټ ته اړتیا لري او بل پیکچر ته ویل کېږي مطلب دا چې نیټ په له طریقه موږ کوای شو ورډ پروګرام ته یو پیکچر راوړو چې نو اوس موږ سره نیټ نه ده وصل نو تاسو به په ده باندې کلیک وکئ او تاسو به ته بیا دا اپشن یا دغه امینو تاسو ته بیا وینډو نه درکوي. دلته به که تاسو سره نیټ وصل ټرای اګین کلیک کوئ هلته تاسو سرچ کې ورکوئ چې پیکچر غواړئ لکه د یو تعمیر پیکچر غواړئ یو د مرغۍ یا هم داسې د نورو پیکچرونه لکه د کمپیوټر ماوس یا د نور څه پیکچر مو وي نوم به نوشته کوئ ورته هغه به تاسو درکړي. بیا هم له خیره موږ چې کله نیټ سره وصل شو بیا به د ورډ پروګرام څه کمانډونه چې د نیټ مربوط وي په هغه جدا یو ویډیو ریکارډول غواړم. بل د ده په واسطه تاسو هم کولی شئ چې یو آفلاین پیکچر هم راولئ. ورک آفلاین به کلیک وکئ او ستاسو به خپل کوم ځای کې پیکچر وي هغه به سلیکټ کئ او انزرټ به کلیک کئ ستاسو پیکچر به راشي در سره. نو دا د انلاین پیکچر دنده وه. بل چې دا موږ سره شیپ ده شیپ موږ ویلې په هم مینو کې چې هم مینو کې څه خبرې هم کړې وې خو انزرټ مینو اصلا د شیپ موضوع د انزرټ مینو څخه شروع کېږي. شیپ په واسطه موږ کولی شو چې مختلفه اشکال رسم کړو لکه لومړی خو دلته موږ سره دا ټیکسټ باکس یا ټیکسټ باکس دا به انتخاب کوئ او تاسو به راسئ دلته به لیکنه وکئ. دلته تاسو چې هر څه لیکنه کوئ لکه زه ورته لیکم چې زه وکیل احمد محمدي د کابل ولایت اوسیدونکی یم مطلب یو ټیکسټ مې ورته ولیکه. نو دلته پوښتنه پیدا کېږي چې دا خو زه کولی سمه چې همدلته د ورډ له هغه نه همداسې درې خطه کته راسمه درې خطه دا بیخي هغه کومه نه یعنې مطلب په ده باندې هېڅ هغه نه کومه او راځمه دلته ټیکسټ لیکمه خو دا چېرته په کارول کېږي دا ټیکسټ دغه ټیکسټ باکس دا هغه ورډ پروګرام کې دغه ځای کې کارول کېږي چې کوم ځای کې لیکنه مشکله وي لکه څنګه اوس راځمه زه دلته لیکنه کوم زه به دلته لیکنه وکړمه یو څه راځم پښتو دلته به انګلیش ته واړومه زه راځم یو څه لیکمه لکه دومره لیکنه مې وکړه. ښه تاسو خو کولی شئ د خط کې لیکنه وکړئ د کې وکړئ او همداسې دو خطو کې تاسو لیکنه وکړی شئ خو یو کس وایي چې زه غواړم دلته لیکنه وکړم په دغه بغل کې لیکنه وکړم نو هغه بیا څنګه کوم نو تاسو به راسئ انزرټ ته انزرټ کې به راسئ شیپ ته او شیپ کې به راسئ ټیکسټ باکس ته چې دا بیا تاسو دلته دوهم ځلي هم تاسو ته درکړی د ټیکسټ باکس جدا موضوع دلته هم را روانه ده خو خیر دلته هم تاسو ته څه کړې درکړې ده تاسو به دا انتخاب کوئ او دلته به څه وکئ دا به داسې کش کوئ دلته به تاسو ولیکئ فرض که زه لیکم ترتیب کوونکی زه پښتو ته کوئ ترتیب کوونکی وکیل احمد دا ښه اوس یو کس وایي چې دا اوس څه رقم ګډوډ راغی که زه دا داسې لویوم دا خو داسې راځي او مطلب خو ښه نه دا ټیکسټ نه ښکاري یو کس وایي زه غواړم داسې څه کمه شو کمه نو دا مخکې موږ ویلي وه دا به څه کې انتخاب به کې او بیا به دا ټیکسټ ډایرکشن ته راسي او ته به ورته وایي چې په کوم ډایرکشن باندې 90 درجو ډایرکشن باندې ما ته څه کړه دا ټیکسټ جوړ کړه اوس به دا داسې کې په ده ډول تاسو ایښودای شئ. بیا کولی شئ تاسو دغه یو کس وایي چې زه دا بارډر نه غواړم چې
دا دې ولري بیا دا تاسو راسئ د شیپ آوټلاین ته راسئ او دا څه کوي نو آوټلاین کوي. اوس تاسو به بارډر هم ختم سي. یا کس وایي چې دا ټیکسټ زه په دا بل رقم دا خو اوس داسې پورته لیکل سوي زه وایم چې له پورته نه کښته ته راسي بیا دا به انتخاب کوي او دلته به راسئ ټیکسټ ډایرکشن ته او دا اپشن به څه کوي ورته انتخاب کوي. نو دا وه موږ سره د ټیکسټ دنده. بل چې ده موږ سره دلته نور اپشنونه دا دي چې یا شیپونه چې د په واسطه موږ کولی شو مختلف اشکال رسم کړو لکه یو ریکټنګل تاسو کولی شئ د په واسطه یو ریکټنګل رسم کړئ او بیا د ده ته رنګ ورکولو دا باندې جدا مخکې خبرې کړي دي. بل همداسې نور داسې شیپونه شته چې لکه آزاد لاسیه هم داسې هغه شیپونه دي چې تاسو وکړی شئ لکه یو اشاره چې ته ورکوي یو ځای نه بل ځای ته څه داسې اشارې په ډول تاسو یو هغه ورکړی شئ. دا خو صحیح ده. یو کس وایي چې زه غواړم په خپل زړه باندې یو شیپ رسم کړم چې آیا دا امکان لري ولې نه لري. تاسو به داسې وکئ چې رابسئ انزرټ ته انزرټ کې به بیا شیپ ته راسئ شیپ کې به تاسو دغه اپشن چې پری فرام څه کوي انتخاب کوي. دا هم چې کله انتخاب کوي اوس تاسو راسئ زه لومړی داسې بیا داسې بیا داسې هر رقم چې تاسو ځئ چې ورته انتخاب کوئ او داسې ماته چې کوي یو شیپ څه کوي راته جوړ کړم. هر رقم چې تاسو وغواړئ هغسې شیپ تاسو د په واسطه جوړولی سئ. نو دا وه د شیپ دنده یا هم هغه کمانډ دی چې شیپ کمانډ څخه هدف څه شی همداسې ډېر مختلفه هغه دي چې ورته وایي دا مطلب تاسو مختلف شیفونه دي استفاده کولی شئ. بیا وروسته تاسو کولی شئ چې د ده په واسطه سمارټ آرټ هم جوړ کړئ. اوس راځو سمارټ آرټ وایي بیا چې کله مو وویلې له هغه څخه وروسته بیا په ده باندې کار کوو چې څنګه د په واسطه سمارټ آرټ جوړېږي. ښه سمارټ آرټ څه شی ده؟ سمارټ آرټ دا کله به هم تاسو داسې هغه لیدلي په دا ځینې اداراتو کې چې د یو کس تصویر سر کې لګېدلی لکه د امیر عکس لګېدلی یا د رئیس سر کې د رئیس عکس لګېدلی بیا په لاندې د معاونانو عکسونه د امیر عکس و همداسې د ټیټ بخش دغه عکسونه لګېدلي وي یا خالي نومونه نوشته وي. نو دا څنګه جوړولی سو؟ یو خو داسې چې دا راځي له شیپ څخه جوړوي خو هغه اصلا جوړیږي چې څخه د سمارټ آرټ څخه. دلته مختلف هغه دي لکه لیست که د لیست په شکل غواړئ د لیست په شکل باندې هم داسې جوړېدای سي د پروسیس په شکل غواړئ او سایکل په شکل همداسې نور شکلونه تاسو کولی شئ په واسطه جوړ کړئ. او بل د هایرارشي مطلب هغه د هغه په واسطه چې تاسو جدول څه کوئ داسې ترتیب کوئ لکه زه راځم دلته دا اخلمه دا انتخاب مې کړه او دلته اوکې که مختلفه شیفونه دي مختلف ډیزاینونه چې تاسو کوم یو انتخابوئ دا اوکې کړه. ښه دلته یو کس ته وایي چې زه څه کوم زه رئیس یم لکه د رئیس یو ادارې ته ځې هغلته لومړی رئیس بیا معاون یا بیا امیر بیا د امیر لاس لاندې څوک کار کوي. نو دا ته یو سمارټ آرټ جوړول غواړئ چې یو کس لاړ سي په د ادارې ته هلته وګوري چې فلانکی کس څه د رئیس ده. لکه تاسو داسې فرض کوئ یو کس راځي جدول جوړوي مسخت یو نوم احمد محمود همداسې کته راځي ده باندې نه پوهېږي خو دلته چې ده په سر کې څه ده چې سر کې نوم نوشته وي مطلب رئیس ده یا خلک ورسره لیکي لکه زه لیکمه چې رئیس اوس رئیس مې ولیکه په سر کې او راځم دلته هغه ورته یو انتخابوم د انټر کومه لاندې څه کومه ورته لیکلم احمد اوس فرض که رئیس دلته خیر بیا څوک هغه هم ورکوي مختلف ډیزاینونه ورکوي جدا خبره ده هغه مخکې ویلي تاسو کولی شئ. ښه رئیس چې ده یو څه لاس لاندې امیر ده امیر د نوم یې چی ده نوم یې هم تاسو څه کولی شئ دلته ورکولی شئ. زه به د هغه ورته وکاروم امیر ته به انټر کې مطلب چې امیر پورته بیا نو دلته ورته راسي لکه حامد څه امیر څه. یو کس وایي چې دا یو معاون هم لري دلته تاسو کولی شئ یو بل شیپ دلته اډ کوئ اډ شیپ ته به راسئ دلته به څه سي شیپ اډ سي بیا شیپ اډ کې مونږ ویلی شو چې دلته
ارټ شیپ افټر له ده څخه د وروسته یو شیپ ارټ سي یا د ده شیپ څخه د مخکې یو شیپ ارټ سي یا له ده شیپ نه د لاندې یو ارټ سي یا د ده شیپ نه د پورته ارټ سي یا هم همداسې اسسټانټ د ارټ سي. نو تاسو به دلته راسئ د باندې څوک انتخابي کوي دلته ورته ولیکئ چې جواد. جواد یې څه ده؟ یو بل هغه ده لکه عامر یا بل دوهم عامر لري یا هم که دوهم عامر نه وي دلته ورته معاون ورته څه کوای سي معاون ورته لیکای شي چې دا چې د معاون ده. تاسو بیا دا ډیزاین یې خپله څه کوئ جوړوای سي. ښه بیا راځئ تاسو دلته د معاون څخه لاندې تاسو دلته ورته هغه کولی شئ چې د معاون څخه لاندې بیا دا کوم هغه د شعبې مدیر څوک ده تاسو ورته لیکلی شئ چې مدیر تاسو ورته ولیکئ چې دلته نبی چې ده مدیر ده. یا هم داسې بل داسې هغه لیکئ تضمیني کیفیت هغه څوک ده مدیر څوک ده تضمیني کیفیت لکه تضمیني کیفیت لیکو تضمین کیفیت یا مدیر لیکي مدیر او دلته داسې هغه علامه ورکړه دلته ولیکه رحمان الله او زیات تخلص هم کې لیکل کېږي مطلب دلته تخلص ورسره ولیکئ بیا تخلص کې به تاسو څه کوئ یو دا قوس به اډ کړئ لکه دلته ته ولیکئ رحماني او دا چې کوئ بند کړه یعنې مطلب په داسې قوسو کې لیکل کېږي. همداسې تاسو راځئ دلته ورته لیکئ چې یو بل داسې هغه یي لکه معاون یا بل څه وي تاسو کولی شئ هغه دلته څه کوئ ښه تاسو کولی شئ دلته یو بل کوم ادارې مربوط کوم کس وي هغه تاسو اډ کولی شئ. خو یو کس وایي چې نه نور زه نه غواړم همدومره سمارټ ارټ زما کافي ده بیا به تاسو دا انتخاب کوئ او د کیبورډ څخه به تاسو څه وکړئ ډیلیټ بټنه کلیک کړئ دا به څه شي تاسو سره ډیلیټ شي. بل څه ده موږ سره دلته یو بل چې ارټ شیپ څه کار کوي دلته نو که غواړئ چې زه راغلم دغه شیپ ته او د شیپ نه وروسته یا د شیپ نه وروسته غواړم یو عکس اډ کړمه دلته ودرېدې هر ځای کې چې غواړئ له هغه ځای نه وروسته مخکې شیپ اډ کړئ نو همالته باید ته درېږي دلته به راسي افټر شیپ نو د ده له مخکې به دلته چې سي یو بل شیپ اډ سي هلته تاسو بله لیکنه ورته کولی شئ. بل څه ده له ده څخه یعنې وروسته خو هغه ده اډ شو. بل راځي دلته ورته لیکي په دې بټن به کلیک وکړي او ورته بی فور شیپ له ده څخه مخکې یو شیپ راته څه کوي له ده څخه مخکې څه یو بل شیپ راته اډ سم. بل به تاسو دلته ورته ولیکئ چې اباو شي له ده څخه پورته چې کوي یو مطلب دا د ښکته راسي له ده نه پورته دی بل شیپ راته څه سي اډ سي نو تاسو دلته کولی شئ. او بیلو شیپ د ده څخه لاندې غواړئ یو اډ کې د ده څخه لاندې تاسو کولی شئ هغه دلته اډ کړئ مطلب د مدیر لاندې څوک ده یو بل د مدیر لاندې بل داسې کس وي تاسو اډ کول غواړئ نو دلته راسه تاسو خو د ده لاندې اډ کول غواړئ نو دلته راسه بیلو ورته کلیک کړه دا به د لاندې څه سي اډ به سي. همداسې بل هغه اسسټانټ اډ کول غواړئ د همده مربوط بل داسې خالي شیپ هغه ده داسې ډیزاین یې بل رقم ده تاسو څه کولی شئ اډ کولی شئ. نو دا موږ سره سمارټ آرټ چې د لیست په شکل هم ډیر ایزی ده او همداسې نور تاسو مختلفه شیپونه ته جوړولی شئ. بل کس وایي چې زه یې دا ډیزاینونه غواړم تبدیل کړمه نو تاسو ډیزاینونه کولی شئ د په واسطه هم څه کوئ تغییر کړئ. دلته راسئ مختلف ډیزاین داسې غواړئ بیا تاسو که دا انتخاب کوئ بیا به تاسو راسئ دلته عکس به هم راوړئ دا به داسې وکړئ عکس چې تاسو به دا اوس رئیس احمد څه غواړي عکس یې راولي دا انتخاب کړه او دلته راشه او بیا دلته ورته ووایه چې دا رئیس ته انتخاب یې کړه دا عکس راغی بیا ورته وایي چې زه غواړم مدیر ته مرسته دلته یو عکس راوړه زه خو اوس خپل عکس راوړم نو تاسو بیا کولی شئ مربوطه خپل هغه عکس راوړئ. همداسې نور هر یو ته به انتخاب کوئ او دلته به څه کوئ عکس به راوړئ. دلته نور مختلفه هغه دي ډیزاینونه دي بعضو کې عکس شته بعضو کې نشته دا ډول هر یو چې تاسو ته ښه ښکاري هغه څه کوئ تاسو راوړی شئ. اوس تاسو چې یو ادارې ته لاړ شئ هلته به تاسو ته ښکاره شي چې په دې اداره کې امیر څوک ده رئیس څوک ده یا هم تضمین کیفیت مدیر یا همداسې بل مدیر چې څوک ده
اوس که تاسو یو ادارې ته لاړ شئ او دا سمارټ آرټ موجود نه وي نو تاسو نه پوهېږئ چې رئیس څوک دی. اوس ته به لاړ شئ چې رئیس سره مې کار ده خو نوم به یې نه وي زه درته نو دا تاسو سره مرسته کولی شي چې نوم تاسو ته یعنې په اسانۍ تاسو پرې پوه شئ په نوم یې. نو دلته مختلفه شیفونه دي چې تاسو دا چې کوئ اډ کولی شئ. بل دلته مختلفه ډیزاینونه دي چې تاسو دلته مختلفه ډیزاینونه ورکولی شئ. هر رقم ډیزاین چې تاسو وغواړئ هغه ورکولی شئ. بیا دلته زه به دا رنګه کومه چې تاسو ته 3D معلوم سي. دلته غواړئ چې 3D غوندې جوړ کړئ مطلب داسې 3D یعنې دي هر رقم ډیزاینونه دي چې څه رقم ډیزاین کې تاسو جوړول غواړئ هغه چې تاسو جوړولی شئ. نو دا و موږ سره د سمارټ آرټ دنده. سمارټ آرټ کې مختلف هغه سمارټونه جوړېږي. ګوره دا خو اوس موږ دلته جوړ کړی یو کس وایي بلد نه ده په سمارټ آرټ باندې چې زه یې څنګه جوړ کړم نو هغه بیا څه کوي راځي دلته شیپ ته راځي لومړی دا ریکټنګل اخلي یو ریکټنګل دلته پورته اډ کوي جوړوي بیا ځتې بیا راځي بیا یو ریکټنګل اخلي بیا یو دلته جوړوي همداسې بیا دته کاپي اخلي کنټرول ونیسئ او دا هغه لیفټ کلیک ونیسئ بیا دلته اډ کړه بیا که غواړئ منځ کې مې یو اډ کړئ دلته اډ کړه ښه بیا به ووایي چې اوس دلته خطونه څنګه کش کړم بیا تاسو کولی شئ چې د چې نه راسئ دا انتخاب کړئ یو خط داسې راکش کړه بیا دا کوئ چې دا خط ډبل هم کوئ چې مطلب ښکاره سي غواړئ یو بل هم دلته اډ کړئ بیا به راسئ انزرټ ته به راسئ او بیا به شیپ ته راسئ او شیپ کې به دا انتخاب کړئ داسې دلته راسئ همداسې تاسو ډېر مختلف هغه کوئ یعنې په خپل مینولي لاس باندې هم جوړوی شئ. دلته ودرېږه زه دا ورته ولیکه احمد تاسو ورته لیکلی شئ یا همداسې بل څه احد نو مطلب تاسو د شیپ په واسطه څه کولی شئ یو سمارټ آرټ جوړولی شئ خو دا به سخته وي او څوک یې په شیپ په واسطه نه جوړوي. بل په سمارټ آرټ کې د پروسیسر هم دا خبره ده یو کس ته تاسو ځئ سروې ته ځئ له یو ځای نه بل ځای ته نو تاسو خپل پروسیسر جوړوئ چې تاسو دا خپل یا کوم هغه فلان تاسو تطبیقوئ لکه دا اوس تاسو خو موضوع به نور نوشته وي خو تاسو په لنډ واضح ډول کنکلوژن یې چې لیکئ چې لومړی اوس موږ سروې کوو لومړی راځو کابل ته راځو سروې مو وکړه کابل څخه وروسته به چېرته ځو بیا به راځو لغمان ته اوس راځو لغمان څخه وروسته بیا چېرته ځو بیا ځو ننګرهار ته دا مطلب دا چې تاسو د کنکلوژن په هغه باندې دا څه کوئ ځان سره اډ کوئ چې تاسو پوه شئ چې موږ لومړی دلته ځو بیا دلته هغه تاسو ته پروسیجر معلوم وي داسې نه چې تاسو ته هغه فلان معلوم نه وي چې زه کوم ځای ته ځم لومړی دلته سروې کوو بیا دلته دا خو اوس ما داسې مثال درکړه تاسو مختلف مثالونه درڅخه اخیستی شئ د شیفونه هم تاسو بدلولی شئ څه رقم شیفونه وښیئ څه کې تاسو یې بدلولی شئ په دې ډول هر رقم چې تاسو وغواړئ تاسو دا څه کولی شئ بدلولی شئ. نو دا موږ سره څه د پروسیسر دنده نشو ویلی خو داسې ویلی شو چې د پروسیسر کمانډ دنده. بل چې زموږ په سمارټ آرټ کې هغه سایکل ده سایکل هم تاسو به په د هغه کې لیدلی وي جغرافیه کې چې د ځمکې څو برخه کورې وچه ده څو هغه ده اوبه ده هغه یې داسې په یو سمارټ آرټ باندې جوړ کړی نور خو جغرافیه کې ټول موضوع ته شوي خو اخره کې د شاګردانو دغه مفهوم د ښه واضح کولو لپاره یو سمارټ آرټ جوړوي دلته ورته لیکي چې 80% څه ده 80% اوبه ده دلته بیا د فیصد علامه زه به د ژبه ورته څه کوم انګلیش کومه ورته لیکم 80% چې ده اوبه ده فیصد باندې هغه ورکوي بیا تاسو کولی شئ د ده شیپ چې ده ډیزاین یې بدل کوي مختلف هغه ډیزاینونه زه به کنټرول زیډ کړم دلته راسئ ډیزاینونه دي داسې په هر ډول چې ډیزاین وغواړئ تاسو څه کولی شئ دا ورته انتخابولی شئ بیا هم دلته تاسو ورته لیکئ 30% 80% غټو کوچنی ده نو تاسو مطلب دغه سایکل غوندې دلته چې کولی شئ جوړولی شئ نو ډېر ایزي ده نه غواړم چې ډېر په تفصیل سره پې خبرې وکړم همداسې انزرټ کې په سمارټ آرټ کې
په سایکل کې به تاسو دا هم لیدلی چې لکه لنډ زه داسې هغه در مثال درکوم د اداراتو کې هم داسې سایکلې جوړیږي لکه د یو سروې ده چې سروې کې لومړی باید څه کار وشي لکه تاسو به راسئ د سروې د کې به یو ډیزاین څه کوي انتخاب کوي خو هر رقم سروې چې سایکل سروې بڼه ولري لکه یو کس واکسین کوي د واکسین چې د سروې لکه زه راځم ورته لیکمه تاسو به راسئ د هیډر ته هیډر کې زه راځم دا لیکنه منځته کوم او زه یې لږ سایز غټوم زه به یې سایز لږ غټ کړمه زه ورته لیکمه زه به پښتو کوم د ولایاتو د واکسین یا سروې ورته لیکي یا همداسې پروژه خو نسي ورته لیکي خو سروې ښه دا خو اوس دا ټایټل معلوم سه اوس تاسو راځئ چې لومړی باید موږ پولیو واکسین ده نو دا باید لومړی کوم ځای کې وکړو لومړی راځو څه ته لکه کابل کې کوو کابل کې مو وکړه له هغه څخه وروسته چېرته راځو بیا ځو میدان وردګو ته بیا له وردګو څخه ځو غزني ته دا خو مختلف هغه وي اوس زه تاسو ته داسې مثال په شکل در کومه غزني ته بیا راځو غزني څخه قندهار ته راځو قندهار کې واکسین کوو له قندهار څخه بیا وروسته قندهار او بیا همداسې ځو له قندهار څخه روزګان ته مطلب دا چې موږ څه کوو زمونږ A ټیم ده مطلب ټیمونه خو به ډېر دي افغانستان هر برخه کې به موږ څه کړي وي ټیم A ټیم به معلوم وي چې شرقي ولایتونه دي غربي ولایتونه دي یا هم نور هغه دي ختیځ زون ته د ټولو هغه به څه وي معلوم به وي اوس د په هغه د زمونږ A ټیم ده د A ټیم زه به د هغه کې څه ورته ولیکم د A ټیم د A ټیم به څه کوي په کومه لومړی به کابل کې واکسین کوي کابل کې بیا به کابل میدان وردګو ته ځي بیا غزني ته بیا قندهار ته بیا ارزګان ته بیا به کابل ته راځي مطلب دا سلسله به څه وي جاري به وي داسې تاسو څه کولی شئ سمارټ آرټ جوړولی شئ بیا د B ټیم نه ده B ټیم ته به خپل هغه معلومي چې لومړی به ځي ننګرهار ته بیا ننګرهار نه وروسته ځي کونړ ته کونړ نه وروسته هسې نور ولایتونو ته چې بغلان ته نور داسې ولایتونه چې ختیځ زون کې څه پراته وي د هغه ټیم هغه به بیل څه موجود وي لکه دا اوس موږ ته ډېر چې په ایزي او په اسانه موږ پوه کوی شي چې موږ به لومړی دلته واکسین کوو بیا دلته یعنې سروې تاسو کوی شئ د په واسطه هغه چارټ یې څه کړی شي ځان ته جوړ کړی شئ نو دا موږ سره په سمارټ آرټ کې په چې باندې سایکل باندې خبرې وکړو همداسې نور تاسو ریلیشنشپ هم جوړولی شئ لکه د مور و پلار داسې اړیکه غوندې چې یو پلار د څو زامن لري یا داسې تاسو دا راخیستی شئ تاسو انتخاب هم کړئ دلته به ورته ولیکئ چې پلار ده پلار و زه خو دا په ده خاطر لیکم لکه زه لنډ لیکمه چې بلال پلار شو بیا چې د 3 زامنې دي یو چې د جواد ده او بل کریم او همداسې لکه احمد دا اوس څه شي یو ریلیشنشپ غوندې څه جوړ شي بیا تاسو کولی شئ پلار و هغه تاسو ورته ولیکئ یا هم د ورونو سلسله غوندې تاسو دلته ورته لیکلی شئ یا نور داسې ډیزاینونه دي تاسو دلته څه کولی شئ ورته انتخابولی شئ نو دا ریلیشنشپ خپله رابطې ته ویل کېږي چې د رابطې هغه څنګه تاسو جوړولی شئ بل د موږ سره په سمارټ آرټ کې چې دا به تاسو ورسره اشنا هم یاستئ په تاسو به بیالوژي کې لیدلی وي بیالوژي کې چې بیالوژي په د اخرو فصلو کې دا وي چې لومړی څه وي د ځمکې کوره دا خو جغرافیه کې هم شته خو په بیالوژي کې دا وي چې لومړی کوم حیوانات دي اوتوتروف دي یا هغه غوښې خوړونکي حیوانات دي بیا د غوښې خوړونکي څخه بیا کوم حیوانات دي واښه خوړونکي دي بیا له واښه خوړونکي مطلب دا تاسو به بیالوژي کې اوس نه غواړم چې بیالوژي تدریس کړم خو تاسو به لیدلی وي چې یو هغه حیوانات چې
له لمر څخه څه کوي تغذیه اخلي. په لاندې کټګورۍ کې لیکل شوي لکه نباتات یا نور څه. بیا له هغه څخه وروسته څه دي لکه اوس لاندې زه ورته ولیکم نباتات دا لاندې کټګورۍ کې ورته لیکم. په سر کې بیا څه ورته لیکم لکه حیوانات. بیا د سر کې څه دي بیا انسانان. دا تاسو کولی شئ دغه چې کې شیپ د څه کې د اندازې لږ کوچنی کې تاسو کوچنی کولی شئ چې د خپل مسخر شیپ ته یې جوړه کړی شئ. مطلب تاسو کولی شئ چې داسې سمارټ آرټ یې څه کوي جوړې کړئ. لکه تاسو بیولوژي کې ما لیکدلي وي چې لومړی نباتات له لمر څخه انرژي اخلي، بیا حیوانات چې دي بیرته نباتات څخه انرژي اخلي، بیا انسانات چې دي چې حیواناتو څخه چې کوي انرژي اخلي. مطلب تاسو د واسطه هم سمارټ آرټ جوړولی شئ. ښه، دلته یو ډېر مهم پوښتنه چې یو کس وایي چې زه د سرینای شیپ بل رقم ته غواړم، لکه مثلث نه غواړم، یو دایره غواړم، نو هغه بیا څنګه راولو؟ نور د سمارټ آرټ کې تغییر نه راځي، خو خالي یو سرینای شیپ دی یا منځنی شیپ یا بل دا دی څه دی ما سره لږ تغییر وسي، نو هغه څنګه کولی شو؟ اوس فرض که تاسو راځئ دغه سرینۍ څه کوي دا شیپ بدلوئ. اوس خو دا ریکټنګل غوندې ده، دا به څه کې انتخاب پکې فارمټ مینو ته به راسئ او دلته چینج شیپ به ورته انتخاب کړئ. دا به ورته ویلي چې زه غواړم سرینۍ شیپ دې دایره ماته وسي، منځنی شیپ دې ماته څه وسي فارمټ ته به راسئ، چینج شیپ باندې به کلیک کړئ او دلته ورته وښیي چې منځنی شیپ دې ماته به دا ډول وسي. بیا به دې شیپ ته راسئ انتخاب به کړئ او دلته به ورته وښیي چې ما سره دې دا شیپ څه وي په ده ډول وسي. یعنې مطلب تاسو کولی شئ مختلفه شیپونه جوړ کړی شئ. داسې نه ده چې په سمارټ آرټ یې هلته څه رقم درکړی وي همغه رقم تاسو شیپ جوړولی شئ یا سمارټ آرټ جوړولی شئ، نور کس رقم یې نشئ جوړولی. بیا تاسو دا انتخابولی شئ. فرض که زه د ده رنګ غواړم بل رقم دی، کوم څه رقم غواړئ راسه فیل ته راسه دلته رنګ دته دا رقم ورکړه، یا هم دته راسه یو کس وایي ښه چې نباتات ته زه غواړم یو تصویر غوندې راولم، هغه بیا څنګه کوم؟ نو تاسو به راسئ نباتات څه کوئ انتخاب کوئ او بیا به څه کوئ شیپ پیل ته به راسئ او دلته به پیکچر ورته انتخاب کوئ. پیکچر نه به آفلاین ته لاړ شئ او له ده څخه به وروسته تاسو لاړ شئ او خپل پیکچر به څه کوئ پیدا به کوئ چې تاسو پیکچر چیرته ده، هغه پیکچر به تاسو ته ځای معلوم وي. اوس زه مثلا داسې یو پیکچر راولم چې څه ونې منې خو کې موجودې وي، خو خیر زه به راسمه داسې وادي پیکچر غوندې به راولم چې لکه دلته به ما سره وي. فرض که دا اوس یو پیکچر د مسخه د تاسو ته مثال در کوم، دا اوس یو پیکچر مې څه کوي درته راوسته، مطلب دا د نباتاتو پیکچر. اوس خو دا د کورې پیکچر ده، خو مطلب تاسو دلته نبات راوستی سئ، بیا دا انتخاب که دلته څه کوی سئ. اوس د حیواناتو پیکچر راوستی، دلته انسانانو پیکچر راوستی سئ چې هغه موضوع څه سي ښه واضحه سي در سره. نو دا ډېر ایزي او اسانه دی. یو کس وایي زه د شیپ غټول غواړم، تاسو خو سمپل یې داسې هم کوی سئ شیپ غټ او کوچنی کړئ، خو تاسو ته بیا دلته یو آپشن درکړی ده په فارمټ کې په لانګر باندې تاسو کوی سئ دا غټ کړئ، په سمالر دا څه کړئ کوچنی کړئ او نورو دا آپشنو باندې هم ښه په ډیټیل سره خبرې کړي دي. نور به انشاءالله په سمارټ آرټ کې داسې څه هغه نه وي پاتې. بل پیکچر دی دا څه کار کوي، د پیکچر څخه هدف دا ده دا به ټول څه انتخاب وکړئ، زه به دا ټول انتخاب کوم ډیلیټ به کومه. یا تاسو راسئ چېرته سمارټ آرټ ته راسئ او پیکچر ته. یو کس که وایي چې زه څه کومه سمارټ آرټ جوړوم خو خالي عکسونه کې راولم نومونه کې نه راولم، نو دا به تاسو دلته راسئ یو ډیزاین به څه کوئ انتخاب کوئ، دا ډیزاین ته انتخاب هم کړم اوکې کوئ. اوکې هم چې کوئ دلته تاسو نوم ورته لیکای سئ لکه رحمان الله. دلته راسئ پیکچر یې ورته اډ کړئ انتخاب وکړئ، دا هم چې انتخاب کړئ دلته راسئ خپل مربوطه پیکچر یې څه کړئ ورته راولئ. تاسو سره به پیکچر څه وي موجود به وي لکه دا پیکچر او انزرټ به کوئ ډایرکټ پیکچر یې اډ شو. همداسې بل راځي بل تاسو به خالي انتخاب پرې کوئ، دلته نوم ورته لیکئ او دلته چې کوئ هغه مربوطه پیکچر ورته راولئ. نو تاسو کولی شئ د په واسطه مختلفه چارټونه جوړ کړی شئ چې تاسو چارټ هغه موضوع تاسو ته معلومه وي. یو کس وایي ما ته چارټ جوړ کړه خو داسې چارټ جوړ کړه، نور چې تاسو ته په ده پوه شئ چارټ سره هم جوړېږي، بیا نور دا ډېره اسانه ده چې تاسو ته یو کس وایي چې ما ته په دې ډیزاین چارټ جوړ کړه په دې ډول هغه بیا تاسو څه کولی شئ جوړولی شئ. نور مو په الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.